من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو، مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت راډیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. د لوی بخونکي او مهربانه څښتن الله تعالی په سپېڅلې نامه د حریت راډیو درنو اورېدونکو پر سوشل میډیا زموږ لیدونکو پر سلامونه لیکي، هیله او احترامات مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ښه به یاست او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. دا د یو ځل بیا د سنگر له څوکو د خپرونې واره ورسېد. د دې اونۍ په خپرونه کې مو په بلخ ولایت کې ستر مجاهد شخصیت او په دیني زده کړو لمبډایه مولوي صاحب محمد اکبر فیاض د ټولګټو ریاست رئیس را سره مېلمه دی. له دوی څخه به د جهاد د وخت خاطرې او کیسې اورو. هیله لرم چې تاسو را سره تر پایه پاتې شئ او خپرونه را سره واورئ او وګورئ. له هر څه وړاندې خو مولوي صاحب محترم تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې وخت مو راکړ. وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو کتونکو ته. نو خدای تعالی مو هر کله راوله او په لیدلو سره مو خوشحاله سو. سلامت اوسئ مولوي صاحب. راځو د خپرونې پوښتنو ته. لومړی سر کې مولوي صاحب که راته ووایاست چې کوم احساس او کومې انګېزې دې ته واهڅولې چې ټوپک راواخلئ او د امریکایي اشغالګرو یا د هغوی د کورنیو ګوډاګیانو پر وړاندې باندې جهاد او مبارزې ته راشئ؟ الحمدلله زموږ هیواد خو دا د هغه هیوادونو نه ده چې همیشه د اسلام په خاطر باندې د اعلی د کلمت الله د ولړوالي دپاره مبارزې او جهاد ته لاس کړی. زموږ الحمدلله په افغانستان کې زموږ د جهاد احساس د زانګونه وي. موږ چې کله په مدرسه کې طالبانو زده کړې مو کولې د الله جل جلاله په سپېڅلي کلام باندې چې مو منګلې لګولې وې د الله تعالی دین موږ ته دې ته راوهڅولو او الله جل جلاله په د مځکه باندې تقسیمات کړي. نو بالاخره الله تعالی ټول اشیا جوړې پیدا کړي، بلکې زوجین دي. په زوجینو کې یو کفر او یو اسلام دی او د کفر په مقابل کې جهاد د الله جل جلاله یو سپېڅلې فریضه وه. نو په دغه وجه باندې موږ دا احساس را سره و چې الله تعالی موږ په دنیا کې د عبادت لپاره پیدا کړي او بیا چې هغه کسان یهود و نصاره و زموږ په وطن باندې په ښکاره تجاوز کړی و، نو مبارزه زموږ یو سپېڅلې فریضه وه. نو د فریضې د ادا کېدلو دپاره او د الله تعالی د اعلی د کلمت الله دپاره مو خپل ټوپک ته لاس کړو، جهاد ته راووتو. مولوي صاحب له تاسې وړاندې چې تاسې دغه د جهاد سپېڅلي ډګر ته راغلی، د کورنۍ کوم بل غړی هم په دغه لاره کې و دغه مبارزه یې کوله که یوازې لومړنی کس تاسو وئ؟ البته نو موږ خو الحمدلله جهاد د وروسانو د وخت نه راپاته دی، ځکه موږ د وروسانو د وخت شهیدان او قربانیان او هغه جنګي قمندانان اوس هم درلودل او پاته سو. زموږ په وطن کې هم بیا د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد چې کومې قربانیانې وي او کوم اخلاص یو هغه موږ ته بیا یو داسې ښکلا راوبخله چې زموږ ټول ملک طالبانو مدرسو په سر واخیستل او هغه ټول دا خلک وو چې د علم و دانش خلک وو، د الله تعالی د دین په قیمت او ارزښت باندې پوهېدل. نو په دغه احساس او په دغه کې موږ ته دا جذبه پیدا سوه چې جهاد د الله تعالی یوه فریضه ده او مسلمانان په غاړه باندې دا یو فرض عین دی. او فرض عین هغه ته ویل کېږي چې د الله تعالی امر وي. نو د خدای تعالی د حکمونو په رڼا کې موږ د مبارزې ته لاس کوو. مولوي صاحب لومړی ځل چې له کوره راوتلی د جهاد په نیت باندې راووتې، د کورنۍ عکس العمل در سره څنګه و د مشرانو؟ دا خو معلومه خبره ده چې کله موږ جهاد ته راووتلو په هغه وخت کې دښمن ډېر قوي و او موږ په ډېره ضعیف حالت کې و.
بالاخره الله تعالی وایي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. الله تعالی ډېر وارې وایي چې الله وایي چې ما ډېر وار څه کم خلک په ډېرو خلکو باندې کامیابه کړي دي. دا خو د الله تعالی د کتاب فیصله وه. او اما د کورنۍ نه چې څوک جهاد ته وځي د مسلمانانو خو دغه عقیده ده، څوک یې معنی نه دي. ما خپله په دې دومره د جهاد په دوره کې چې زه کله په جهاد ته وتلی یم نو ما خپل عملي میدان ته خپل ورونه د ځان سره بولي دي. نو 3 ورونه موږ په نظام کې ګرځېدلو، بیا یو ورور مو چې کله په شهادت سره ورسېدل نو په هغه کې بیا موږ بل ورور راوتل نظام ته، د هغه پسې بل راوتل، نو بیا 4 ورونه موږ په دې نظام کې د جهاد دپاره او قربانۍ ته آماده خلک وو. مولوي صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو ورور مو په همدغه سپېڅله لاره کې په شهادت رسېدلی دی. خدای جل جلاله دې دغه شهادت قبول وګرځوي. کیسه راته وکړئ څنګه شهید سو، د چا لخوا شهید سو، جنګ ته لاړی، هغه مکمله کیسه یې راته وکړئ. دا خو داسې مسله وه چې دی په فدایانو کې ځان ورکړی و، فدایانو کې و. بیا زه دې جنه لاړم قندوز ته، هلته چې ما ولیدل ما ورته ویل چې تا ته څو د استشهادي او د فدایي دپاره لار برابرېږي، تر هغه وخته موږ سره په سنګرونو کې اوسېږئ، نو بالاخره دا به درته غوره وي، هلته به کله کور ته م ځئ او دیدن به هم کېږي. بیا دی راغی دلته له ما سره و تر هغه وخته پورې چې شهادت ورته الله تعالی فیصله سوی او دی په شهادت باندې ورسېدل. او د شهادت لاره یې داسې وه چې موږ دلته به قوې راوتلې، عملیات به راوتل. کله چې عملیات راوتل په اوله ورځ باندې دښمن قوي و او دا قوې چې به کله دی راوته په سلګونو ټانګونه به موږ په مقابل کې ډېر کم کسان وو. نو بیا به موږ دا طریقه ورسره کوله چې د موږ هغه وخت جنګونه جبهي نه وو بلکې جنګونه چریکي جنګونه وو. بیا دلته د بنا مسجد په ساحه کې دلته مجاهدین انتظار و. کله چې موږ مسیر ته ورسېدو دوه طرفو دواړو اړخونه قوه راغله. چې دواړو اړخونه قوه راغله نو ما د حافظ شهید ته د ورور ته ویلې چې وبه جنګېږو د دې کفارو سره، تر هغو چې دا زموږ د نور ملګرو ته زندګي او نور د جهاد د آمادګۍ دپاره هم الله تعالی زمینه ورته برابره کړي او وخت ورکړي. نو بیا هغه راته وویل چې مولوي صاحب دا قوه خو ډېره غټه ده. ما ورته ویلې زموږ جهاد د اسلام د ترقۍ او د کامیابۍ دپاره ده، او نن به ځانونه شهیدانو خو د خپل ورونه به د دې مشکلاتو نه باسو، ځکه دښمن قوي دی او دوی چې دی په ډاک کې را روان دي. بالکل هلته نه ونه وه نه دغه و، دغسې په دشت باندې موټرسایکلان را روان وو. بیا چې موږ وجنګېدلو په دې جنګېدا کې بیا 3 کسه ملګري زما شهیدان سول. ما په د ورور په شمول باندې 2 ملګري شهیدان سول، یو مې ورور شهید سو او پاته سو. په دې 3 ورونو کې زم زخمي سوم، ما بل ورور هم زخمي سو. خو په دغه زخمیتوب په حالات کې زما هغه بل ورور ډېره داسې حوصله او غټه ناره وکړله چې یا وا حافظ صاحب جان. ما ورته ویلې ګوره نارې به نه وایه، دغه راوتلي یو د شهادتونو دپاره او د الله تعالی د دین د پیاده کولو دپاره په دغه لار کې راوتلي، نو تاسې بالاخره د دې دغه مه کوئ، بس د الله تعالی رضامندي ده او شهادت موضوع الله تعالی را نصیب کړې ده. باید د الله تعالی دین دی، د الله تعالی د دین دپاره ډېرو داسې قربانۍ ورکړي، دا وینې به انشاءالله ښکلا راوړي، مشکل به نه وي. نو بیا هم دې چې نه حرکت وکړو، بیا همداسې پسې لاړو. بیا تر یو ملګري مې بله سترګه وتلې، یو سترګه شهیده سوې وه. بالاخره بل مې دا ورور زخمي و، زم زخمي وم. بیا کوهستانیات ولسوالۍ پورې چې کله لاړو نو د ورور وضعیت یو څه ښه و، نو هغه مې بېرته راولېږل کور ته. د ما د بل ورور سره ملګري سترګه شهیده وه، زما خپله هم زخمي وم. بیا موږ دغسې لاړو پسې تداوۍ ته. نو دغه وخت و چې بس د ما د ورور د شهادت دغه رقم یو مبارزه رامنځته سوه او هغه په شهادت ورسېدو. سلامت اوسئ مولوي صاحب، خدای مو زحمتونه ستاسو او د ټول ملګرو قبول وګرځوي. مولوي صاحب لومړی ځل چې د جنګ ډګر ته لاړئ هغه وضاحت راته راکړئ، کیسه راته وکړئ چې څنګه لاړئ د جنګ ډګر ته، چېرته و دغه جنګ او چا په مقابل کې مو جنګ ډګر ته راغلی؟ جنګ خو هغه وخت داسې و چې په افغانستان کې دا واضح وه چې الحمدلله مجاهدین شته او جهاد روان دی. موږ په مدرسه کې و، نو په مدرسه کې بیا د دې ملګرو د مجاهدینو نورو نه د نورو ملګرو نه پټ موږ 2-3 ملګري په راز کې سره چې موږ به دا فدایانو ته ځو. نو چې فدایانو ته ځو، فدایان چیرې ده؟ خو بیا یو ساحه مو یاده کړه چې هلته دا ترتیبونه شته، هلته به لاړ سو. چې کله راتلو نو په دې وخت کې موږ سره څه خرچه مرچه شی نه و، بس همداسې دغه نه و را سره، پیسې نه وې را سره. دې نه بعد دې ملګري ته مل څه کو ویل هلته پلانکې چې بټۍ ته ځو، خښتي وو، دا خوندانونه نه دي بټۍ.
دلته لاړو خښتې مو والې، بیا د خښتو نه بعد تقریبا یو هفته به م خښتې ولي یا به زیات یا کم، خو موږ دومره پیسې پیدا کړې چې په دې باندې اوس موږ هغه مرکزونو پورې ځان رسولی چې کم دی چې موږ ادرس پیدا کړی و. نو بیا دا درېیم کس موږ په راز کې ځان سره ګډ کړو، دې د دغه بل ملګري کورنۍ ته خبر ورکړی و چې دوی دا هدف لري فدایانو ته ځي. نو بالاخره د دې یو خاطره دا وه چې کله موږ د سوزکي په سر باندې سپاره و، موټر په سر باندې، نو موږ داسې وو لکه دا وخت چې دا بټنه پټاوو او دا فدایي عملیات کو، دومره خوشحاله وو لکه ډېر په احساساتو کې وو چې دا موږ الحمدلله د اسلام د قربانۍ دپاره ځانونه وقف کړل، خو ډېر په خوشحالتیا سره وو. دا څومره چې موږ خښتې موالې هم په ډېر خوشحالۍ مو والې. بیا داسې وو چې هغو موږ بیا ګیر کړو، بیا یې بوتلو له ځانه سره. نو بیا د هغې نه بعد موږ ورته وویل چې دا که موږ څوک تهدیدوي یا څه راته وایي، جهاد د یو خداوندي فریضه ده، دې نه موږ ګرځو نه او نه د چا په تهدید باندې موږ راګرځو. بیا د هغه نه بعد پسې لاړو، نو بیا جهادونو سلسلې وې داسې روانه وې تر دا اوس دوره پورې. نو الله تعالی بریا او فتح راویستله. هغه د جنګ د لومړۍ ورځې کیسه مې کې پاتې شوله چې لومړنۍ ورځ باندې لاړئ، چېرته لاړئ، څنګه لاړئ؟ د لومړنۍ ورځې خو ډېرې قصې دي. اوله وارې موږ چې کله لاړو نو بیا به دا تاریاک ونیش به موږ بهانه کول، دې باندې به تللو. بیا چې کله لاړو دې نه پانیش کې ما سره څوک یو ځای سو، نو عبدالغني ورته ویلې، د عبدالغني ورونه ما سره یو ځای سول. دا د قندهار د اغرسان او سوري ولسوالۍ چې دا سره خپلوان شریکې دي، همسایګان دي. نو په سوري ولسوالۍ کې هلته یو کس و د عبدالغني په نامه سره چې د ذاکر معاون اوسېدل هغه وخت کې. هلته مجاهدین ډېر کم ضعیف حالاتو کې وو، ډېرې دښتې او خړې منطقې به وې. هلته بیا دوی ته من خبره وکړه چې موږ خو په دغه شي پسې ګرځو د جهاد دپاره، که دلته چیرې ترتیب وي. بیا هغو راته وویل چې راځئ موږ سره لاړ شئ. بیا د ځان سره بوتلو. نو بیا هغه د زابل په سوري ولسوالۍ کې د کلو نومونه و، ممو و، توخي و، مانده، هغه داسې ترتیب و چې موږ ګرځېدلو، کار نه برابرېدل، خو یو څه وخت مالته تېر کړو. د هغه نه بعد بیا نور وختونه په څوټه کنډه او پکتیکا کې تېر کړل. نو په پکتیکا کې چې موږ اوسېدلو، نو هلته داسې ترتیب و چې ټول مرکزونه به وو، بیا به په دې نښترو دغو کې پیاده ګرځېدلو. بیا به په 3 میاشتو کې په 1 کمین یا 2 کمینه د خوست او دغه لارې ته به وتلو، ګردیز. بیا به دلته کمینونه ول کېدل، او بل د سوري خیلو د کمپاین په نامه باندې کمپاین و، په هغه باندې به کله کله عملیات کېدل، په هغه کې بیا ملګري کله کېدل. نو په اول اوایلو کې د موږ جهاد داسې نه و چې موږ به د دښمن سره ډېره مبارزه کوله، هغه به ګرځېدلو، په ډېر وخت کې به یو کار برابرېدل، او هېڅکله هم دا احساس نه دی کړی چې یاره څه خطر به وي. لکه شهادت او قرباني دا موږ په خپله خوشحالتیا باندې غوښتله، او داسې دغه مو نه ګڼله. د عشق مو د الله سره ډېر و، مینه مو ډېره وه، اوس هم ډېره ده الحمدلله. مولوي صاحب، دغه لومړی ځل چې د جنګ ډګر ته لاړئ، یا په عموم کې چې دغه جهاد په دغه تېرو 20 کلونو کې یا 15 کلونو کې تاسې هلته تلئ، مثلا څوک مو ذهن ته ډېر راتله، په اړه به مو څه فکر کوئ؟ موږ ته الله تعالی یوه مینه راکړې وه چې خامخا کور او شاته پاته خلک په دې چا په ذهن کې وخت راګرځي، ځکه مور و پلار په دنیا کې یو ډېره کمترینه دا میوه ده، داسې میوه ده چې لاس نه دې لاړه بیا نه درته راځي لاس ته دي. نو دا به وو، خو زمونږ د طالبانو د مجاهدینو دا مینه ډېره خدایي وه. موږ تر اوسه پورې په خپل منځ کې دا فرق نه دی کړی چې ته ازبک یا ته بل قوم یا زه بل قوم یم، دا نشته. د طالبانو هغه هدف یو، خدایي مینه و، غرض مو یو. نو بالاخره که یاد مو کوله د خپل همسنګران ملګري به ذهن کې سره اړول، او دا به هم کوشش و چې د دغه وخت دپاره یو ملګری د سنګر ته را دعوت کو، ورایولو، او هغې نه د اسلام او د جهاد خدمت واخلو. دغه به هم کوشش و، هڅه م ټوله دغه وه. کوم وخت په جنګ کې ډېر د ویر احساس کړی، د ډار احساس مو کړی دی؟ نه مې دی کړی هیڅ. او کوم وخت به ډېر دلاور وي، مثلا چې ملګري تر شا ولاړ وو، کوم حالت کې ډېر داسې مثلا باجرحته به ورته کړو دښمن باندې چې ملګري زبل سوي وای، یو ځای ملګري راګیر وای یا زبل سوي وای، دردېدلي وای، بیا به ډېر دغه و، بیا په مبارزه په سختۍ سره کوله. د جهاد د وخت یوه ښه خاطره چې مثلا اوس هم ستا په ذهن کې دغه را سره شریک؟ خاطرې خو ډېرې دي، یوه دانه به داسې خاطره در سره شریکه کړم. موږ یېرېږي مینه
ډېره یو ښایسته خاطره ده. اگر که دردیدونکې وه خو خوندوره وه. موږ یو ځای اوسېدلو، بیا په هغه ساحه کې ډرون حمله وسوه. د طیارې واره یې وکړم بې پیلوټي. کله چې وسوه نو ما چې معلومات وکړو دا شهیدان به چیرې، نو شهیدان یو کلینیک ته وړي وو. چې کله یې کلینیک ته وړي وو نو ما بس دغه ځای نه منډه واخیستله تر همغه کلینیکه پورې چې په ما یوه منډه ورغلم. هلته چې کله ورغلم ځان مې ور ورسول. چې کله ورغلم دا د موږ خو ډېره ښایسته مینه وه د مجاهدینو. اوس هم الحمدلله کله چې ورغلم ومې لیدل چې د مجاهد دواړه پښې هم قطع دي، لاسونه هم قطع دي، دا ږیره دا بریتونه دا هم داسې سره سوي دي. دغه فضه دا نه ده، دا داسې سوناری کوي. نو دا په ډېر سخت حالت کې و. دا سترګې داسې ګډېدلې، لاسونه هم قطع و، پښې هم قطع وې. اگر که په درد زړه باندې دردېدلو، انتهایي درد او خفه سوم، هغه خو صحیح ده. خو په دې کې وینه پکار سوه. دا خبره مې هر ځای نه ده کړې. انشاءالله په دې خاطر باندې چې ریاکاري ونه سي او د عمل مې خراب نه سي. دا تا یو پوښتنه وکړه چې مثالا خوندور وخت کم وخت در باندې تېر سوی. نو دې ته چې ما دا کمه وینه ورکوله، د بدن نه چې مې دا وینه وتله دې ته ما ورکوله، په دې کې ما د الله تعالی ډېر حمد و ثنا ویلې. د دې په خاطر باندې چې زما د وجود نه نن وینه د بل ورور دپاره هدیه کېږي، عنایت ورکول کېږي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. ډېر خوشحالم او په دغه ډېر عملونه وي. ګوره انسان خو په دې خوف کې چې الله به څه حساب سره کوي. انشاءالله الرحمن الله دې په ریاکارۍ کې نه راولي. که چیرې زما همدغه اخلاص و چې ما دا کمه وینه په کم اخلاص ورکړې، امید لرم انشاءالله چې په ورځ د قیامت به د الله تعالی په حضور کې چې زه پیښېږم دغه وینه به ما خلاصوي انشاءالله. دا مې ډېر په یو ښایسته خاطره وه. لکه دا ښایسته دا خوند مې په څه شي، هغه ملګري باندې مې دومره زړه سوځېدلی او دومره پرې خفه وم چې ما دا وینه ورکوله، نو د زړه مې د ځان مې داسې بې اختیاره د الله نارې ویل. داسې ډېر د خوشحالۍ. مولوي صاحب محترم، خدای تعالی درته اجر درکړي. زحمتونه چې مو دغه د جهاد په سپېڅلې لاره کې ایستلي، خدای درته ټول قبول وګرځوي. مولوي صاحب سره له دومره قدرت سره ناټو او د هغوی غړي هېوادونه راغله دلته، تقریبا 50 هېوادونو پر افغانستان یرغل وکړ. تقریبا 20 کاله دوی دلته وجنګېدله. ګرچې د اسلامي امارت سره نه څوک همکار و، نه تر شا څوک ولاړ و، نه مالي او نه له بل اړخه څخه. بیا هم دغه د اسلامي امارت د بریا راز په څه کې و چې په دې وتوانېدله تر څو دغه 50 هېوادونو ته ماتې ورکړي او د افغانستان د واک چارې په خپل لاس کې واخلي. الحمدلله موږ خو مسلمانان یو، دا راز خو ښکاره دی. الله تعالی وایي څوک د ما د دین کومک وکړي زه د هغو کومک کوم. زموږ مینه ټولو رښتینې وه. ما مخکې درته اشاره وکړه چې په دې کې موږ دا نه و چې ته څوک یې، چې هغه په شریعت باندې سمبال او په محمدي صلی الله علیه وسلم لاره باندې برابر و او په دغه عهد و پیمان باندې و چې زه د الله تعالی د اعلی د کلمت الله دپاره راوتلی یم او جهاد کوم. نو هغه به موږ ته په دنیا کې محبوب ترین کس همغه و. موږ به د یو بل سره دومره مینه درلودله. نو ځکه کامیابي زموږ راغله، دا یووالی موږ ته جهاد را بخلی. زموږ ټولو غرض د اعلی د کلمت الله وه او د یو امیر د بیرغ او د هغه د حکم او د هغه د هدایت لاندې مو ژوند تېر کړی او جهاد مو کول. نو بالاخره موږ کامیابي ټوله په یووالي کې وه. بالکل. مولوي صاحب هغه مهال جګړې ډېرې وې، زحمتونه ډېر وو، مجاهدین به په میاشتو څه چې په کلونو به خپلو کورونو ته نه سوه راتلی. خلک پر دې سربیره چې د ځاني او مالي له اړخه ډېر ځپل سوي وه، له ذهني اړخه هم ډېر ځپل سوي وه. مثلا هره شپه به ورسره دا ویره وه چې نن شپه به پر کورونو چاپي ویل کېږي، نن شپه به پر کورونو باندې ډیسي توپونه ویل کېږي یا جنګ به دلته کېږي. تاسې د یو مجاهد په توګه باندې څومره دغه د ذهني اړخه اوس ارام سوي یاستئ له تېرو 2 کلونو راهیسې؟ موږ خو الحمدلله مسلمانان یو، بیا مجاهدین یو. زموږ احساس ډېر ژوندی دی. موږ د عمراو په هدایت باندې دلته په افغانستان کې انتظار او خدمت کوو. کنې موږ د جهاد او د مبارزې د تورو د خرپار او د جنګ او زه خپله ډېر د دې شوقي یم چې د خدای په لاره کې وجنګېږم او ستړی سوم. زه به په دې پښو خو زه معذوره یم، همداسې ټایټ نه سوی ګرځېدلی.
خو چې څومره اوږد مزل به وو چې هره ورځ به ما مزل کول تر هغه مسیره چې پرې بتلم نو ما به د الله نه دا همکاري غوښتل او دا ذکر به مې کول چې خدای دغه مسیر ته ما ورسوي او بیا به مې چې کله به مې د حرکت هم کول زه خو ضعیفه وم نو څومره لرې مسیر به و ما به په دې باندې عقیده وه دا به مې عزم و چې الله به ما رسویم او بېرته به راځم او د قربانۍ په میدان کې د جهاد عزم مو دا و چې ما ویلې د مرګور ته به مې دایم ویلې چې زه به شهید یم یا به یم یا به نه یم خو انشاءالله اسلامي نظام به راځي دا زموږ عقیده وه ځکه الله تعالی د هېڅ قوم قربانۍ نه ضایع کوي بېشکه بلکل مولوي صاحب د خپرونې په وروستۍ برخه کې مولوي صاحب خلکو او مجاهدینو ته مو پیغام او ډاډ څه دی خلقو مجاهدینو ته پیغام دا دی چې د الله په رسۍ دې منګولې ولګوي اسباب پذیره باید هېڅوک ځان جوړ نه کړي 100 کاله مخکني خلک چیرې دي یو سړی دی یو څوک رامخته کړي چې دا د 100 کلو سړی دی د 100 کلو عمر یې دی او هغه دا په خپل ژوند باندې راضي دی او دا چې ښه تپوشه ګرځي زه خو چې ګورم ما د 100 کلو سړی د شي خاص نه دی لیدلی که ووایم چې لیدلی مې ده نو که څوک وایي را پیدا کړي کېدای شي زه پیدا هم نه کړم نو توصیه مې دا ده ټول امت مسلمه ته د دغه جنه چې فقط په دنیا کې وفادار زندگی به دا وي چې د الله تعالی سره عبادت وکړي ځکه خدای تعالی انسان ته زندگی ورکړي خو د دې زندگی پوښتنه کوي هر ذره ذره نو خبره مې دا ده پیغام چې باید زه مجاهدینو ته مې پیغام دا دی چې څو اسلامي نظام وي تاسو ته به پکې ځای وي ځکه د اسلامي نظام ساتنه په تاسو پورې کېږي نو باید اسباب پذیره جوړ نه شي زه خپله دا وایم زه کور نه لرم یا نه یو جریب ځمکه لرم نه یو لیش ځمکه لرم نه کور لرم او نه په هڅه کې یم څو اسلامي نظام وي کور به مې وي زه به ویم او خدمت به مم رواني چې اسلامي نظام نه وي نو بیا به موږ په شهادتونو سره ختمیږو انشاءالله دغسې بیا الله تعالی دې داسې وخت نه راولي چې مثلا که بیا هم وي موږ اول چې م راوتلي بیعت مو دغه باندې کړی ده چې شهادت غواړو ارزو مو دغه ده اوس هم دا خدمت کوو موږ خو یو خادمین خلک یو په دې کې هدف زموږ صرف د الله تعالی رضامندي ده نو څه بل هدف پسې نه ګرځو نه مو پکار دی او دنیا موږ ته معلومیږي چې دا دنیا یو عمر دی تیر به شي خو پکې وفا نشته مولوي صاحب خدای تعالی مو ټول طاعت عبادات او ټول زحمتونه او مبارزې پر خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوه ان شاء الله خدای دې بیا هغه تیرې بدې ورځې نه دلته نه راولي بیا دې نه راځي ان شاء الله ان شاء الله دغه اتحاد او اتفاق ترمنځ وي دغسې امانګي د مسؤلینو او د مجاهدینو او د خلکو ترمنځ ان شاء الله دا نظام به تل تر تل همداسې پاتې وي له خیره نو له تاسو ډېره مننه مولوي صاحب چې خپل وخت مو راته راکړ راسره پاتې سوئ سلامت اوسئ خیر اوسئ درنو اورېدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې مهاله راسره پاتې شوئ او خپرونه مو راسره واورېدل تر بیا او یوې بلې خپرونې مو په لوی بخونکي او مهربانه څښتن الله تعالی سپارو خدای تعالی مو مل د ژوند چارې مو روانې اوسه من مجاهد حقم مرد سنگر آرایم محترم و مجاهدینو راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ از فراز سنگرها شور آتشین دارم حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر لڅوکو خپرونه کې رانغاړي از فراز سنگرها شور آتشین دارم در ره عدو دین هر کجا کمین دارم